راوالا اما شومان به ولا راوستل دون محبت. لیکن د خاون په حق کې ګوره کنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی او داسې غرمه ده دوړي دا غرمه ده تپوس یو کوي ترزوی دې شو علي رضی الله عنه یادو څه شو ما سره جنگ کو بار وته جنگ خلا خاون خامخا یو جګړه ما سره وکړه او بار وته ته بچي خاون مخبته وکړه ولا نصیحت وته بچي خاون مخبته خیر دې گزاره کوم او بیا څه کوي نبی علیہ السلام په حدیث ته غوسه کیږي نه لړا غوړي کنه تاسو غیر علي ته وګوره کور نه خپشه دې جګړه کړي د بار وته چا ورته وي صاحب د جمعه د دیوال سره ودرې پروت دی ام ستړی د جمعه دیوال سره پر خاور باندې پروت دی سوري ته ودرې خوب ورغلې ستړی بو د دوالو جهان مبارک سردار راغی او خورې ته سندلې قم یا ابا تراب اے د خاور خاونده پاسه د خاور خاونده پاسه خورې ته سندلې او را پاسه کور ته راوځه خبر خلاص شو علي صاحب به ما ته بدن نه پس د خاور خاون وای ابو تراب براته وای دغه جماعت مبارک رسول الله لفظ وي راوس کور ته خبر خلاص داس قسمه حالات پخپل جوړ ام خوشاله دیم خوشاله نو خخذ جناب د خاون بخیال ساتي د بچو بخیال ساتي بچی براولی جماعت ته را لېږي پلار خو ته بار وته د بچو تربیت خو بخله کوي جماعت ته لېږي استاد لا تپوس به سپاره به اوري وای استاد صدر ته خو موږ ورته خی په منځله ودرای ورته چې خزه نو بچی به کامیابی او چې دا بچی بیکارای کنه او لو پرانی مورې بیکارای لار غریب د باد ډوډۍ او راته دلاو غټي جامه دلاو غټي او کده بچو د نه کور تربیت وي دواړه خو نشي کول دا خزه کار دی جنگ باندې جوړي ولا چې خزه نه کوي کما شومې چې دا گاونډي او مینو خیر دی جګړه راځي دا باندې خاوند تا کله ماشوم ولې دا ماشوم جوړاړي یره دا زمون بچی روان دي کنه دا گاونډي و روان دا زمون بچی روان جنگ باندې جوړ او چې خزه بي دیني نو بي دینه خزه جهنم دي جهنم دوزخ ته بالکل موږ دا خدا مسائل ډیر راځي کور ته چې خاون کله رانه نه وځي دی غریب بخاص تړي وای اخستو مانه وای مزدوری به کوي خالي به پیږي لوړې وته کیږي چټ کې نه پکې خیال څو نه ببو دي خیال استا خلیل این ګله خو یخ دې که خوره خوراک ډکیږي کنه خوره مخره دا ډوړې ده که ډکیږي ډکشه نو زم دا بم لا خذ او خاون ته وځي ډکشه خاون به غیرت لري چې دغه وخت خو غټن لرګي وګوري کنه او دا ډډه په راوړل پاجي بخمون ته راشي او خذ مونږ ته دا خبره کوي خذ مونږ ته کنزل کوي مې ته سړی نه ته سړی خذ ورته سین کنزل خذ ورته بیا بدل ولې وای ته شي په خبره دا بعضی وی دا چې مال مخکره کې سړی راغلی خذ والے یقینو کا خذ والے لا توقع مخه ټول زخمی په استاد یو پټه خبره فسره خدای پاک ته چلی ځان لیکم یو پلان کې واله مې به غیرتا پتا پلان کې څنګه زور اورل فارسی ته کو سړی ته ولې واله خذ والے خذ نو دا ولې دا مونږه اسلامی آداب نشته دي د خدای نه یاره نه مونږ پړونو کې شته او د الله نه یاره نه د خزو پړ کې شته مونږ نه پیګنی بازي خز یقینو که مونږ ور دي ګنده مخ او ګنده خپل سره او سټو سره بټول په کورونو کې ګرځي حالانکه ګوره جناب د دوالو جهان مبارک سردار فرمایي خزب په کور کې ځان دولې ساتي دولې او د کور نه بار چودینو خیره نه بوزي خوشبوئی چې کومه خوشبوئی رنگ لري رنگ نو خزه به هغه استعمال کوي رنگ والا خوشبوئی وي او د بوی والا خوشبوئی په کور کې استعمالول شي بار به بالکل نه استعمالي سړی به هغه خوشبوئی استعمالي چې هغه بوی کوي او رنگ نه لري خزه به کور نه بار په خیرونو جامو کې وځي خوشبوئی به نه پوره کوي رنگ به نه پوره کوي او کور کې دنه به خشته جامه غوندي کور کې دنه به خوشبوئی پوره کوي او پکور کې دنه بخډولې ګرځي او زمون خزه څنګه دا کور نه بار چې دینه ټوله ما میلا لوړې ده خجامه به ما غوندي نریله باس با غوندي چې وجود دې ښکاری
دا دا قیامت دا نخو نخدا دا دوالو جهانو سردار مبارک فرمائی سورلت سوا کال مخی مبارک شمتے آغا زار شمتے سوئی ویدا سے زمانہ براشی چے خدے بے بربندے بے جامع بے چولے بربندے بے جامع با چولے بربندے او اس پلارا چی دی نو سر بیدا سے کوگنی ہوئی او خدو تب سلو تب زان مائل کئی او سری بزان ترا مائل کئی او دا خدی سوک دی علیہ السلام فرمائی وی دا زناکار خدی دی صحابہ وی دا اللہ رسول دا بسنگ لباسی تو جامع بے چولے بربندے بے جامع حج بندہ واچے خو بربند تو ختم سی وی دا براشی صحابہ خدا نرے لباس دا سیپون او دا جارجٹ دا جامع نوی دی دیکھر دیر نرے لباس چلا پنڈے پاکستانی دا مٹی پاکستانی دا لیچے پاکستانی دا مرے پاکستانی دا سب پاکستانی دا شریعت مسئلہ در تکوما خزم طول بیلماز دی ولی بیلماز دی کمی خز چدا سے جامع غسط چدا غی دن پاک دا نلیخ کاری دا غی دا مرے پاکستانی او دا غی دا سب پاکستانی دا غی دا سروی اخت پاکستانی ادی خزی منزگوری بالکل نکی گی قطعا نکی گی منزو نکی ڈغاری و ڈغاری میرے لباس آگا جامع اس طرح کی پنڈیخ کاری گی اگو عورت تے کنا تا وہ موانے کے پچے مریخ کارا شوا صدق کار طول وجود کاری تصاروی اختو پوری کاری تا خلن عام رواج تے ولی اللہ خپا کرے یہ منگبانی بیمارے دیو تا منگ مقدمی دیو جلوی غمونو کی پراتیو تا اللہ خپا کینو خدای بتا کم دے خوشحالہ کی اللہ مخپا کوا اللہ با دے خوشحالہ ساتی من زوی خدای ارو خپا کر دا نک پالشی را پا نکونو باندے مگی دا خزے دے سرناو دس کی گی و نا غسل کی گی بلکل نکی نک پالش تے پلاس لگولے نک پالش او دس کے بلکل نکی گی بے دس منزو نکی نک پالش تے پا گوتا مگلی دی غسل کئی بلکل پاکی نرازی غسل سرا کہ منز کئی گناہ کئی پا دزمکا گردی لعنت دا خدای پہ وری گی دا اسمان نا پہ دا خدای قہر و لعنت را وری گی زمکا و تخیرے کئی دا اللہ فرشتی و تخیرے کئی دا نو پالستی مگلے نکون اسرا دا خزی دا پارا نکری دی پی پوری دی او کنو پالشی پوری کا او دس کئی یا غسل کئی نو فوراً دی پی نور سے دارو مارولی امگی چا غلری شی چی نو پاک شی نکری دا خیر نکری دا خزا پا لاسونم لگولی شی پخپوم لگولی شی دا سر پا ویختوم لگولی شی دا دول خزا کولی شی مخ باندې خلا کلا رنگ والا سیدونه مگی پکور کې دن بارنا بالکل اجازت ته وته څومره ډول چې پکور کې دن خدا کین کولی مصیبت دادی د مون خدای چې د کور نه بارو دی نو شیطان ته ځان ډولې کی او پکور کې دن پودلې ګرځي پودلې شریعت نه خلاف الله خپکای رسول خپکای او اداوی د خدای پاک وی د بیماره په ټول عمر نه جوړم بچی مې نه جوړ دي خاون میں نہ جوڑا دے پشتا پیسوں کے خپا یو خپا بنے کہ تا اللہ خپا کے دا جون دے جناب تیرے دو والا دے پلاس نرازی زندگی لے زنانا تیرے کی کہ زنان آغا زندگی باندے لو اللہ خوشحالے اللہ ما خپا کوئے خدای بم خوشحالہ ساتی اللہ کم خپا کنو تم ما کوئے چی منگ با خوشحالہ جون تیرے او پپردو خادو کی بیا سونا گناہو نکی خپا کے گیا ما تو زما وطن دے زما علاقہ دا زما کلے دے پپردو خادو کے بیا خز صاحب مخ کارا کی او نن خو بل مصیبت تے اگا وی سی آر والا کیمرا ادا گناہ ڈک شے تا خادو کی تا سنی نہیں پدی ودونو کے موٹر کے لگولی صاحبا تصورونا پکے او چکل جنگی پکی ورننو دی پا کیمرا باندے تصور دا عام شے دنن رواج دے اگا کیمرا مین دن نکور تبوزے او کیسٹ ڈک کی او کیسٹ بیا کم خوالار شي ا کیمرامین ځان سره یوسی نو چې ځان سره کیمرامین یوړو نو یو کیسٹ تار راولېږي او سلو پنځه ته غزان نه ډک کی اجرې کړي د خزو پټولا ان ګور او خزه او خويند دي الته اجرې ته یوړي تاسو نه ګناه ده یو کور ته خالی نه دنن زګوره پاکه خبره کوم زما بری خبره مخه پکېږي د زړه درنه الله د پاره دا خبره کوم اګه خپکېږي نو خدای مې او زلزلہ خپکله ما ده باندې